چې یوویشت ورځې مسلسل دا وظیفه وکړي، الله جل جلاله به هغو ته په یو نیک ځای کې رشته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو ډیر زبردست وظیفه ښیم. د قرآن مجید آیات دي، یو د قرآن مجید یو صورت دی. دا صورت او دا آیات وظیفه کو تاسو راونیسئ، یوویشت ورځې مسلسل تاسو دا وظیفه وکړله، انشاءالله چې یوویشت ورځو کې دننه به ستاسو لور وي، ستاسو زوی وي، یا تاسو په خپله د رشتې چې کوم دی هغه تمه لرئ، انشاءالله چې د دې آیات مبارک د دې صورت په برکت باندې به الله جل شانه په ښکلي ځای کې تاسو له چې دی هغه رشت درکړي. دونه مبارک آیات مبارک دی او دونه مبارک صورت دی. بعض ځینې وخت کې په د رشتې کې رکاوټ راشي، یعنی چا پسې رشته راشي لیکن هغه یې خوښه نشي، کومې جنۍ پسې راغلي دا جنۍ خوښه نشي، یا یو هلک دی چا پسې هغه رشته ولېږله، هغوی ورته ښه وکړل لیکن موږ به هلک ګورو، هلک وګوري هلک یې خوښ نشي، یا پکې دا رکاوټ په رشته کې. دې نه علاوه کو یو بل قسم هغه رکاوټ پکې وي، د تمام رکاوټونو د ختمولو دپاره که دا وظیفه شروع شي، یوویشت ورځو کې تمام رکاوټونه به ختم شي، تمام پریشانی به ختم شي، الله جل شانه به یو ښکلي ځای کې تاسو له رشته درکړي. راځه د آیات مبارک درته ښیم، هغه صورت هم درته ښیم. دا آیات مبارک آسان دی، که درته نه لیکمه زه درته په قرآن مجید کې ځای ښیم، په قرآن مجید کې هغه ځای کې راواړوئ، هغه ځای نه په اسانه زوتولی شي. دلته کې په دې لیکلو کې ماته ډېر سخت چې کوم دی مشقت یې زبر زر پې لګول بیا وغیره. زه درته ځای ښیم چې کله کم چې تاسو پیدا کولی شئ برته ښیم، کم نشئ پیدا کولی بیا ورته دغلته لیکم انشاءالله. آیات مبارک داری. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. سورة فرقان آیات نمبر 450 قرآن مجید کولاو کې دغلته شته. د چام چې د زوی یا د لور رشته نه کیږي، یا پکې مخې ته څه نه څه رکاوټ راوځي، په دغه ارادې سره دی دا آیات مبارک د سحر د مانځه نه پس یوویشت ورځو پورې روزانه 314 کرته وایي. انتخابي آسان دی. او د هغې نه پس دی روزانه د ماسخوتن د مانځه نه پس دا یوویشت ورځې د ماسخوتن د مانځه نه پس دی 3 کرته سورة رحمان په دغه ارادې سره وایي. انشاءالله چې یوویشت ورځې به لا تېرې شوی نه وي چې الله جل شانه به د ستا حاجت پوره کړی وي، یعنی په ښکلي مزیدار ځای کې به تا ته رشته ملاو شوې وي. سورة رحمان که یو انسان پابندۍ سره وایي نو انشاءالله چې د کوم مقصد دپاره د وویلې هغه مقصد به د الله جل جلاله پوره کړي. په یو روایت کې راځي چې سورة رحمان ته حضور علیه السلام د قرآن مجید ناوې ویلې ده، نو دونه زبردست صورت دی. نو دا رشتې دپاره مې یو ښکلي مزیدار صورت درته وښولو، تاسې هم کولی شئ، نورو ملګرو ته هم ښولی شئ، هر سړی د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.